بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 12 د می کال 2026 چې د سې شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات نړیوال او همدارنګه د خیبر پښتونخوا نه راپورونه ستاسو خدمت ته لرم. خو د نړیوالو خبرونو کې ډیر زیات ډیر مهم ډیر غټ خبرونه لرم چې هیله ده دوستان دا برنامه تر اخره وګوري. دې کې په مورد د ایران او د امریکې په دغه کې خپله د امریکې د په حساب د خارجه پالیسۍ د غټو مبصرینو چې امریکا سره ماته خوړلې ده په دې متعلق خبر لرم. د ایران د پارلمان د یو غړي چې ادعا کړې ده چې اتم خو ډېر یو وړوکی شی دی، داسې شیان به وګورئ چې بالکل تصور هم نه یې کړی. دې باندې خبره لرم. همدارنګه پروفیسر سید محمد مراندی وایي چې ایران غواړي چې امریکا ایران باندې راننوځي، په دې متعلق باندې خبرې دي. همدارنګه یو امریکایي سناتور چې دا دغه کړی چې امریکا په ټریلیونو ډالر صدمه لیدل او اسلحه تمامه ده، اوس هغه سناتور د تعقیب لاندې دی او مشکلات ورته جوړ شوي دي ځکه چې رښتیا یې ویلي، ورته ویلي دې نه لاس واخله. او همداسې لس غوندې نور واړه واړه خبرونه نړیوال او مهم لرم. خو دا څلور موضوعات نهایت اړین دي، ډېر زیات غټ دي، ډېر مهم دي. هیله ده چې دا برنامه تر اخره وګورئ او دوستانو سره یې شریکه کړئ. سبسکرایب مه هېروئ، لایک مه هېروئ، زنګوله مه هېروئ او دا خپل دوستانو سره شریک کړئ. خپله برنامه خپله دا پروګرام په حساب تایید کړئ، سپورټ یې کړئ، همکاري راسره وکړئ. راځم اول دې خبر ته چې ایران چې کومه مسوده ډونالد ټرمپ ته لیږلې وه او ډونالد ټرمپ هغه مسوده کاملا رد کړله. ټرمپ وویل چې د هرې لارې نه چې یورانیم به لاسته راوړو، د هر وخت و زمان چې دا به زموږ لاسته راځي. اوس هم زموږ نظر پې باندې دی، څوک هغې سیمې ته تللی نشي. که هر څوک موږ هلته وګورو هغه وهو او هغه زموږ د نظر لاندې دی او بالاخره به دا زموږ لاسته راځي. دا د ډونالد ټرمپ دغه او د ویل چې ایران دا کومه مسوده چې راکړې ده دا موږ ته قبول نه ده. ایران وایي چې دغه زموږ نهایي دغه دی، ډیل اور نو ډیل، یا به معامله کوي او که نه یې کوي موږ ته مهم نه ده. ایران وایي چې موږ ته دواړه حالته ته موږ امادګي لرو. که د میز په سر راځي او موږ سره خبره کوي، هغه وایي اسلام آباد ته راتګ او میز باندې ناسته دا زموږ دپاره انتخاب نه دی، بلکې دا یو ضرورت دی. دا یو ضرورت په اساس موږ راځو. موږ دا انتخاب کړی نه دی، زموږ په یعنې دغه نه دی، که ای او که نه وي موږ ته کم مهم نه دی، ارزښت نه لري. دا یو ډېر کلک ځواب دی امریکا ته چې یعنې ورته دا ښکاره کوي چې لاس دې خلاص او کور دې آباد، چې څه کوې کوه. راځم په نړیوالو موضوعاتو کې د ګارډین اخبار چې د نړۍ ډېر مهم اخبارونه دی، هغه په خپل یو سرمقاله کې لیکي چې امریکا یو د تګلارې په حساب سره لویه اشتباه کړې ده او په خپل محاسبه کې ناکام راغلی دی. هغه وایي چې د ایران په متعلق دی لویه اشتباه کړې ده او څومره زر چې وشي کولی دا جنګ باید متوقف کړي، ځکه دې کې ټولې تخمینې د ډونالد ټرمپ او د امریکې غلطې ثابتې شولې. دی کوم شی لاسته رانهوړه، ټول پروګرامونه ناکام شوي دي، خپل حیثیت په نړۍ کې د لاسه ورکړه او امریکا لکهداره شوه، داغداره شوله، حیثیت خپل د لاسه ورکړه. نو ښه دا ده چې دوی بیرته یو قدم شاته وخلي، ایران دا جګړه چې ده یعنې متوقفه کړي او خپل په کړنو باندې توجه کړي، ځکه چې دوی لویه اشتباه کړې ده. دا څوک وایي؟ دا د ګارډین اخبار خپل په سرمقاله کې لیکي. د دنم لوی خبر بل دا دی چې په نامه د رابرټ کیګن، یو هغه دغه د مبصر دی، سیاسي لیکوال دی چې دا د امریکې د هغه ټولو عملیاتو چې د نړۍ نه خپل د امریکې نه بهر په نړۍ کې کړي دي، د دې ټولو عملیاتونو د سخت لوی طرفدارو او هر ملک ته چې دوی تلل د به دا تاییدوه، په دې باندې کې مقالې لیکلې او په دې باندې به په حساب د نه دفاع کوله. نن هغه لیکي په خپل یو مضمون کې چې د اتلانتیک مجلې ته ورکړی دی، د هغې په سرمقاله کې لیکي
چې امریکا د یو لوی ماتې سره مطلق ماتې سره مخ شوی دی. دا ماته دومره لویه ده چې د ویتنام او د افغانستان ماته ورته هیڅ شی نه ښکاري. دا ماته غیر قابل د جبران نه ده، دا جبران کیدونکې نه ده. او دغه کوم ځینې چې امریکا په شا تللې ده، یعنی کوم مقام نه چې د لاسه ورکړی، دا مقام ته به بیرته هیڅکله راونه شي ګرځېدلی. ولو که دی وایي چې که امریکا کامیاب هم شي په دې جنګ کې، امریکا خپل حیثیت او خپل ابرو د لاسه ورکړې ده، بیرته ځي ته نشي راتللی. کوم صدمه چې کوم لکه ورته وارده شوې ده، هغه جبران پذیره نه ده، دغه نه ده، له منځه تلونکې نه ده. من حیث یو ناتوانه مملکت نړۍ ته معرفي شوی دی، او په حساب د دغې ویلي دي چې د شطرنج په حساب ویلي کشت او مات شوی دی. او بیا د اخر کې دا جمله استعماله کړې که نن کشت و مات نه دی، خو سبا کشت و مات دی. کشت و مات د ده په تقدیر کې دی، بنان د ایران په حمله کې دوی بد رقم ته ماته خوړلې ده. دا د رابرټ کیګن دا د هغه سرمقاله ده په اتلانتیک اخبار کې. او دا موضوعات زه په ده باندې یادوم چې دغه په کاناډا کې، امریکا کې او په دې لندن کې چې دا کس ناست دي، دوی ولې د لوی سیاسي امریکایي کسانو خبرې نه اوري او راځي خپل دا یو ډول راخیسته چې امریکا خو 15 فامیله دي، فقط د مور او پلار خپلوان دي. دا 15 فامیله ټوله دنیا یې غلامه کړې ده، هېڅوک د چا غلام نه دي. دا نړۍ 8 میلیارده نفوس دی، دا 15 فامیله څاره د تاسو خام خوري. راځمه دریمه موضوع ته چې پروفیسر سید محمد مراندي دغه کړې ده. دا د هغې نه پسې مهمه خبر ده. یعنی دا هر خبر دا چې دا دوه مې تاسو ته وویلې، دا په خپل ذات کې په خبري دغه کې لوی لکه بم غوندې دي، خو دا دریم بم دی چې د تاسو ته وایم. پروفیسر سید محمد مراندي وایي چې ایران دا کله چې دا مسایل زنډوي یا مثبت جواب نه ورکوي او تعلیق ته غورځوي او غواړي چې جنګ وګوچي، دی وایي چې دې کې د ایران دا ستراتیژي ده چې څومره دا جنګ اوږدیږي، دومره امریکا سپکیږي، مصرف پې زیاتیږي، اسلحه استعمالیږي او امریکا ضعیفه کیږي. او دی دا وایي چې ایران دا غواړي چې امریکا پر ایران باندې د ځمکنی برید وکړي. په دغه برید سره دی وایي چې امریکا او اسرائیل په ایران کې ختمیږي، تباه کیږي، ځکه چې دوی هلته جنګ نشي کولی، د دوی عسکر وژل کیږي، دوی قوا ختمیږي، دوی پیسې ختمیږي، دوی اسلحه ختمیږي. او هغه چې اوس دوی په رضایت سره د سیمې نه وځي، اوس هم لابراتوري کوي، په هغې وخت کې به یې وایي لکۍ به یې خپله تاوه کړي او په خپله به منډې وایي امریکې ته، او شاته به هم نه ګوري. یعنې ایران وایي چې داسې یو ماته باید موږ امریکې ته ورکو چې سیمه هم پرېږدي او نړۍ هم پرېږدي او نور لکۍ تاوه کړي او لاړ شي. نو په دې اساس باندې پروفیسر مراندي وایي دا د ایران دا یو استراتیژي ده. د دې استراتیژۍ لاندې دی غواړي چې دا جنګ په خلیج فارس کې وګوچي، امریکا پر ایران باندې دا غلطي وکړي چې برید وکړي، ځکه چې ایران ورته کامله آمادګي نیولې ده، ملت ورته تیار دی، اسلحه یې توزیع کړې ده. بنان خلک به خپل د دغې دفاع کوي او امریکایان به هره ورځ وژل کیږي، د دې مصرف د تیارې د عسکر دا به د منځه ځي او په دې رقم ته د دې دا لوی قدرت به دا ماتیږي او د دې نه دا به فرار ته مجبوریږي. نو دا یو دغه دی، د دې دا خبره ده چې دا یعنی د ایران یو پالیسي ده. همدارنګې بل خبر د دې درې واړو نه هم مهم دی، لوی خبر دی، هغه دا دی چې ابوالفضل زهروان د ایران د پارلمان د امنیتي کمیسیون غړی چې دی په خپله یو لوی مبصر هم دی، او زه یو د هغې د اورېدونکو نه یم. د دې ابوالفضل زهروان ډېر سیاسي ښې تبصرې کوي، ډېر ښه مبصر دی او تبصرې ډېرې اوږدي، ساعتونو نه هم اوږدي، موږ غوندې لنډې تبصرې نه کوي او ډېر ورو خبرې کوي، خو ډېر عمیقې خبرې کوي. دا ابوالفضل زهروان ویلي دي چې ایران ته بم اتم جوړول کم مسله نه ده، که چیرته د بره نه اجازه وشوله په ظرف د لږ وخت کې بم اتم به تیار وي. او بیا دا خبره کړې چې بم اتم خو هېڅ شی هم نه دی، دا خو ډېر وړوکې خبره ده او دا د ماشومانو د لوبو شی دی. دا بم اتم داسې شیان به وګورئ چې نړۍ نه یې لیدلي.
بیا دی وایي چې ما داسې حیرت وهونکي شیان لیدلي دي چې که هغه نړۍ ته متعارف شول نو نړۍ به حیرانه شي چې ساینس و تکنالوژي کوم ځای ته رسېدلې ده. یعنې داسې شی به موږ جوړ کړو چې امریکا او انګلیس و دې دماغ هم کار نه دی کړی او دا د اسلامي نړۍ ساینسدانان یعنې دماغ یې دومره کار کړی دی او ویل دا به د نړۍ ټول د اطلاعاتو دې کې به یو لوی بدلون راوړي. دا ډېره لویه خبره ده، ډېره غټه خبره ده او غټه ادعا ده، ډېره غټه ادعا ده. نو دا 4 خطرناک خبرونه مې نن په یو ځای تاسو سره وړاندې کړل. خدای دې وکړي چې دا دوستان واوري او خپل نورو دوستان سره هم شریک کړي. بل خبر د خپل امریکې نه دی چې یو امریکایي سناتور خپل سنا په امریکا کې ودرېد او دا خبره یې وکړله او دا راز یې افشا کړ چې د امریکا دغه چې دی په دې جنگ کې د امریکا وایي چې 50 میلیارده لګېدلي، هغه وایي 50 میلیارده خو هسې ټوقې دي. دا وایي لکه ما چې تاسو وویل چې 1.5 تر 200 میلیارده لګېدلي، هغه وایي دا 200 میلیارده خو بالکل لګېدلي دي. هغه حسابي ورکوي چې فرضاً د پټرولو په خساره کې څومره میلیارده 400 میلیارده دغه شوي دي، د تجارت په بابت کې 200 میلیارده خساره لیدل شوې ده، د همدارنګې د سرمایه گذارۍ په نړۍ کې د دې بابت نه خبره وایي چې د ټریلیون، نو دی وایي چې دا خسارات چې دي مجموعاً د ده دا ټریلیونونه زیات دي. او همدارنګې دی وایي چې د امریکا د اسلحې ذخایر خالي شوي دي، موږ اسلحې نه لرو، حکومت دروغ وایي، دا باید تحقیق وشي. اوس دا سړی چې دی دا خبره چې افشا کړې ده په عوض د دې چې حکومت یعنی استخبارات د حکومت په حصه کې تحقیقاتو کې چې ولې دروغ وایي، دا سړی یې د تعقیب لاندې نیولی دی، امنیتي تعقیب لاندې، فشار لاندې چې ته دې دا خبره بنده که او ته دا خبره نور مه کوه، خبره دې بیرته واخله په دې چې ستا ژوند دغه دی، یعنی ژوند به دې درته ختموو. دا تر دې حده پورې اوس په امریکا کې سختی او دا دغه شروع شوی دی. بل نړیوال خبر دا دی چې شیخ حماد بن جاسم الثانی د قطر پخوانی وزیر خارجه او صدر اعظم ویلی دی چې نتانیاهو د ایران دا جنگ چې دی د سیمې د سیاسي او جغرافیایي د تغییر لپاره استفاده ترې نه کوي، دا د شرق الاوسط سیاسي او جغرافیایي تغییرات راولي او خپل کنټرول دلته زیاتول غواړي. باید د خلیج ملکونه سره یو مشترکه قوت د ناتو په شکل کې جوړ کړي تر څو وشي کولی د اسرائیل په مقابل کې متحدانه یو د بل نه دفاع وشي کولی. همدارنګې تاسو څنګه معلومه ده فرانسې او برطانیې خپل جنگي کښتیګانې سیمې ته استولي خو ویلي دا به د امریکا تر څنګ د ایران په مقابل کې نه جنګیږي بلکې دا به د خپل د منافعو د دفاع لپاره هلته ولاړي. خو نن خبر راغی چې د برطانیې یوه کښتۍ په تنګې هرمز کې حمله پرې شوې ده او په هغې کې اور لګېدلی دی. دا نه ده معلومه شوې چې په دې دا برید د کوم خوا نه شوی. ایران هم تر اوسه دا ادعا نه ده کړې چې دا وار دی کړی. کېدای شي دا فالس فلاګ عملیاتي یعنی د دروغ عملیاتي اسرائیل امریکې کړی، ځکه د هغې کوشش دا دی چې انګلیس د ایران سره په جنگ واچوي او ممکن چې د دې په یو وخت نه یو په دې مسله کې حتما کامیابي ترلاسه کړي. بل خبر دا دی چې محمد بن عبدالرحمن الثانی خپل په تلیفوني تماس کې یعنی د قطر وزیر خارجه تلیفوني تماس کې عراقچي سره خبرې کړي دی. ویلي چې د هرمز تنګنا چې دا تنګی چې دی دا باید د یو سیاسي ابزارو په شکل کې استفاده ونه شي او دا لاره باید که وشي چې امریکا سره خبره جوړه شي، دا لاره خوشي شي او خلک وشي کولی خپل ضرورتونه او مشکلات د دې سیمې نه حل کړي. بخښنه غواړم. بل خبر دا دی چې په نامه د علیرضا قاسمیان یو روحاني مشر د ایران هغې ویلي دي چې عاصم منیر د امریکا غلام دی، دا حلقه گوشه بچی دی، دا مامور دی او وایي چې د 2023 نه را په دې خوا په سیمه کې د امریکې ته کار کوي، د په سیمه کې د امریکې د منافعو
مسؤلیت د ده په غاړه اچول شوی دی. بنان د دې موجودیت د ایران او د امریکې په دې مسایلو کې ناستی دا د مخالف په حساب شمارل کیږي او د دې نه خطر ایران ته متوجه دی. ایران د دې موضوع ته یعنی خاصه توجه وکړي. دا د نړیوال خبرونه. اوس راځمه جهادي خبرونو ته. مورخه 10 می 2024 مجموعاً 14 عملیاته په خیبر په پښتونخوا کې شوي دي چې په جنوبي وزیرستان کې 6، شمالي وزیرستان کې 2، باجوړ کې 2، ټانک ولایت کې 2، خیبر ولایت کې 1، دیر اسماعیل خان کې 1 او پیښور کې 1 عملیات تر سره شوي دي. دا د 10 می عملیات دي. وزیرستان جنوبي خیسوره تور وام چوک سیمه کې پر پوځي قلا باندې برید کې 2 عسکر وژل شوي دي، 1 ټپي شوی دی او 1 امنیتي کامره هم ویجاړه شوې ده. په همدا ولسوالۍ کې د خیسوره په سیمه کې په انځر نومې پوځي قلا باندې چریکي برید شوی دی، 1 عسکر وژل شوی دی او 1 هم ټپي شوی دی. په وزیرستان جنوبي شکتوی ولسوالۍ جنجول سیمه کې په جنجول پوستې باندې چریکي عملیاتو کې 1 عسکر وژل شوی دی. په همدې ولسوالۍ د شکتوی ولسوالۍ کې د جنتي بازار سره په دراسکوف برید کې 1 بل عسکر هم وژل شوی دی. وزیرستان شمالي ګړیوم ولسوالۍ د هندي ژورې سیمه کې د سپینې قلا باندې چې هلته د راوتلو په وخت کې 3 پوځي موټرونه په کمین ورته ونیول شو، 15 عسکر پکې وژل شوي دي، 2 ټپیان شوي دي او 2 موټرونه کاملا له منځه وړل شوي دي. په همدې سیمه کې 2هم برید کې هم چې د کمشام په سیمه کې وشو، د اوبو لیږدولو ټانکر او د هغې په څنګ کې د امنیتي قواو موټر دواړه د برید لاندې راغلي، 2 عسکره ژوبل شوي دي او ټانکر تباه کړلی شوی دی. ولایت باجوړ 2 بریدونه د سیمه کې شوي دي، په واړه مامون ولسوالۍ کې، په ډمډوله سیمه کې په ډېرې نومې پوستې باندې د هاوان په برید کې ځاني او مالي تلفات ور اوښتي دي. ولایت ټانک ولسوالۍ ټانک خاص د ټانک په بازار کې د عمر اډې په سیمه کې عالم ولد بهرام ګل پولیس د هدفمن برید په ترڅ کې وژل شوی دی. خیبر ولایت تیرا میدان ولسوالۍ د نختر هدیرې سیمه کې پرته پوځي پوستې باندې د راسکوف په برید کې 1 عسکر وژل شوی دی. دیر اسماعیل خان درابن ولسوالۍ د زرکڼۍ سیمه کې پرته پوځي قلا باندې لاسي بمونو برید کې ځاني او مالي تلفات ور اوښتي دي. پیښور ولایت FR پیښور ولسوالۍ د خاصدار ځواک په غړي باندې یعنی رحیم الله ولد میناګل چې مجاهدینو ونیو او د مشرانو په وساطت سره معاف شو، په دې شرط چې بیرته به پوځ ته نه ځي او کار به نه کوي. نو دا د نن ورځې نړیوال خبرونه، سیمه ایز خبرونه او همدارنګې جهادي هغه عملیات چې د پوځ د پاکستان د پنجاب په مقابل کې ترسره شوي دي او ډېر زیات صدمات ورته رسېدلي، دا مې ستاسو حضور ته وړاندې کړل. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.